د یاران تلویزیون خوږو معززو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به راته ښه وي جوړ وي. ملګرو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ته مخکې خبر درکړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډلمشر اصغر افغان وټاکل شو، خو د ځینو جنجالونو او د اصغر افغان د نه منلو له وجې هغه پرېکړه بیرته واخیستل شوه او پر ځای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کرکټر رشید خان د کرکټ د درې واړه فارمټونو لوبډلمشر وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي نن د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې په ترڅ کې رشید خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو فارمټونو ټیسټ، یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د لوبډلمشر په توګه اعلان کړ. رشید خان د کرکټ بورډ له مشرتابه او غوروي کمیټې نه مننه وکړه چې پرده یې باور وکړ او نوموړی لوبډلمشر وټاکه. نوموړي ډاډ ورکړ چې کوښښ به کوي د افغانستان د سرلوړۍ او بریا لپاره تر خپلې وسې هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د نوموړي سره د مرستیال لوبډلمشر په توګه وټاکل شو. نو ډیره مننه ملګرو چې تاسو زموږ سره یاستئ. هغه د اصغر افغان خبر بیرته واخیستل شو. تر بیا ښې شپې.